له یو داسې سړي سره وتښتېدم چې نه پوهېدم هغه یو مردګاو انسان و. د انعکاس میډیا ګرانو کتونکو سلامونه. په دې پروګرام کې د یوې نجلۍ کیسه در سره شریکوو چې د یو سړي په خبرو غولېږي، ورسره تېښته کوي، وروسته پوهېږي چې هغه دروغجن او مردګاو انسان دی. د دې نجلۍ برخلیک به څه ډول شي، تر پایه راسره پاتې شئ. مخکې له دې چې پروګرام ته دوام ورکړو، مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ او له خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ. لومړی برخه. تازه 13 کلنه شوی وم. د کلیوالي کارونو نه ستړی شوی وم. هیڅوک زما په فکر کې نه و. د شپې نه وخته ویده کېدم او سهار وختي پاڅېدم. څو ځله راته خواستګاران راغلل، خو ټول د همدې سیمې خلک وو. خو ما نه غوښتل دلته پاتې شم، بلکې غوښتل مې چې له دې ځایه ووځم. ملګرو مې راته ویل قبول یې کړه، کېدای شي ژوند دې ښه شي. خو زه د دوی خبرې نه اورم. یوه ورځ مې له چینې نه اوبه راوړې. یو سړی چې شین څادر یې درلود یو څه له ما لوړ و. له بوټونو سره په اوبو کې تیر شو. په قهر مې ورته وویل سترګې نه لرې؟ نه وینې چې اوبه اخلم؟ په خندا یې وویل سترګې لرم، خو د یو چا ښکلا دومره راجذب کړی یم چې نه پوهېدم په ځمکه یم که پر اوبو روان یم. ما د ده خبرو ته پام ونه کړ. مخه مې کور ته کړه. د شپې مې پلار مور ته وویل یو مسافر له هراته راغلی، څو ورځې به زموږ د کلي جومات کې میلمه وي. سبا زموږ د ډوډۍ وار دی. څه ویسو؟ سم د لاسه هغه شین څادری سړی مې یاد ته راغی. هرو مرو هماغه ده، ځکه مخکې مې هغه لیدلی نه و. سبا ورځ بیا چینې ته راغی او په اوبو کې کېناست. ویې ویل زه ښاري هلک یم، د دې ځای هوا ډېره سړه ده، که ناروغ شوم ته به ملامته یې، ځکه چې ته زما د مین زړګي خیال نه ساتې. زه له هماغې ورځې چې ته مې لیدلې مین شوی یم او پر تا مې ډېره مینه راغلې. که ما قبول کړې هرات ته به دې یوسم او بهترین کور به جوړ کړو. ما ورته وویل ضرورت نشته، زه مور او پلار لرم، ولې له هغوی سره خبرې نه کوې؟ څنګه مستقیم راغلی یې ما سره خبرې کوې؟ ویې ویل موږ په ښار کې داسې یو چې مخکې هلک او انجلۍ خپل نظر وایي، یو بل سره اشنا کېږي، بیا کورنۍ سره خبرې کوي. نو زه هم راغلم چې له تا سره اشنا شم، وروسته به واده وکړو. ما ورته وویل ښه، فکر به پرې وکړم. څو ورځې تېرې شوې، ورو ورو مې زړه ورباندې وتاړه. له ټولو مهربانه و. تل به یې ویل زموږ په ښار کې به کور جوړ کړم. اړینه نه ده څه به ته وړه لمدوې، اړینه نه ده څه به ته ډوډۍ پخوې، اړینه نه ده څه به ته له چینې اوبه راوړې، هر څه هلته برابر دي. څه وخت تېر شو، یو ورځ چینې ته لاړم، خو نه و. ډېره خوابدې شوم. څومره مې چې انتظار وویست رانغی. کله چې پورته شوم یو کس کلکه غېږ کې ونیولم. ټول بدن مې ولړزېده. ویې ویل زما مینې، زه یم سید. ولې تښتې؟ ته زما یې، هېڅکله به دې پرېنږدم. اوس څه مشکل لري چې په غېږ کې دې ونیسم؟ ما ورته وویل اوس څه مشکل لري چې په غېږ کې مې نیسې؟ ویې ویل شاید دا مو وروستی لیدل وي، راځه د یو بل وجود نه خوند واخلو. د ده د خبرو په معنا پوهه نه شوم. فکر مې وکړ چې د مینې له امله داسې وایي. ځان مې ترې ژر خلاص کړ. ومې ویل مه کوه، زه دومره بې شرمه نه یم چې ځان درکړم. په خندا یې وویل اوس چې دې راکړی څه به کوې؟ مخکې دې یوازې زړه زما و، اوس دې جسم هم زما دی. زه وتښتېدم له ډېر فشار او حیرانتیا سره. څو ورځې وروسته یې یو ښکلی ټیکری راکړ، ډېر ښکلی و. ورو ورو مې غېږ ته راتلل نور عادي شوي و راته. ویې ویل زه ژمنه کوم چې هیڅ ګناه به نه کېږي، ځکه وروسته واده کوو. 3 اونۍ د هغې د راتګ زموږ کلي ته شوې وې. ومې ویل راځه خواستګاري وکړه. په خواشینۍ سره یې وویل ما دې له پلار سره خبرې وکړې، خو ویې ویل چې لور مې د خور زوی ته ورکړې او په راروانو څو ورځو کې به یې واده وي. ویې ویل راځه تښتو، زه پرته له تا ژوند نشم کولی. کور ته راغلم. له ځان سره مې فکر وکړ زه هم بې له ده ژوند نشم کولی. بله شپه مې کالي راټول کړل. هغه موټر نیولی و. کابل ته ولاړو. هر څه مې پرېښودل، مور پلار ټوله کورنۍ. له یو سړي سره وتښتېدم چې څو ورځې مخکې ورسره اشنا شوی وم.
کله چې کابل ته ورسېدو جامې یې راته واخیستې، یو تور ټیکری یې راته واخیست. ویې ویل په هرات کې ټول چادري اچوي، ته یې هم باید په سر کړې. د 2 شپو لپاره یې یوه کوټه په کابل کې کرایه کړه، یو پاکټ شیریني هم واخیسته. ویې ویل زه هم خپله عقد کولی شم. ما سواد نه درلوده، څو عربي کلمې یې وویلې، زه په هیڅ شي نه پوهېدم. ویې ویل ته نور زما یې، موږ به یو بل ته محرم یو. ما نور د ده هیڅ غوښتنو ته مخالفت نه ښوده، یوازې د خوشحال ژوند خیالونه مې له هغې سره لیدل. روان شو هرات ته، یوه بسته ګولۍ یې راکړې. ویې ویل هره شپه له خوب نه مخکې وخوره چې د کمخوني لپاره ښې دي. یوه ورځ او شپه وروسته هرات ته ورسېدو. کله چې پیاده شو له لاسونو یې ونیولم، یو ځای مو قدمونه اخیستل. ډېره خوشحاله وم. هر ځای ته چې تللو ترې پوښتنه مې کوله دا کوم ځای دی او چیرته ځو؟ ویې ویل دا ښار دی، موږ جبریل ته ځو، هلته زما کور دی. ویې ویل نن شپه محلې ته ځو. یو دکان ته داخل شولو، یو نفر له فیروز سره توده ستړې مشې وکړه. بیا یې وویل مبارک دې شه، بله ډالري دې هم راوسته. ما فیروز ته وکتل. هغه سړي وویل له فیروز سره ټوکې کوم، څه د هغې نوم سید نه دی؟ هغه سړي کیلي فیروز ته ورکړه، دروازه یې بنده کړه. ویې ویل نن شپه دلته یو. ما هیڅ ونه ویل. ویې ویل په غوسه نه شې، ته ما ته همداسې سید ووایه، خو زما نوم سید فیروز دی. زما خوښیږي چې ما ته سید ووایې. ډېره ستړې وم، ژر ویده شوم. د شپې د فیروز په غږ راویښه شوم چې تلیفون کې خبرې کولې. نه پوهېدم چې له چا سره غږیږي. خدای یې وویل نن شپه دا ستړې ده، 4 ورځې کېږي مسافره ده، له هیڅ نه خبره نه ده. پرېږده سبا شپه چې راغلم جبرائیل به درکړم. ټول بدن مې لړزېده، نه پوهېدم چې څه وایي. خوب مې والوته، ویره یې راباندې راغله. له یو طرف نه د هغه سړي خبرې او اوس د فیروز خبرو ویرولم. سهار ناشته مو وکړه، حرکت ته چمتو شو. یو ځای له فیروز سره په ټکسي کې کېناستو. د زنګ وهلې دروازې سره ودرېدو. زما لاس یې ونیو او یو ځای هلته ننوتو. خدایا آیا دلته انسانان ژوند کوي؟ لکه وران ځای هیڅ شی نه و، یوازې وچه خاوره وه. پارچونه یې کوټې جوړې کړې وې. یو نل و چې له هغه اوبه څڅېدې. زما لاس یې کش کړ. ویې ویل اوس ستا وخت هم تمام شوی. په ژړا مې ورته وویل ما څه کړي؟ کوم وخت؟ څه شی تمام شوی؟ زه یې یوې کوټې ته دننه کړم چې له پارچو څخه جوړه شوې وه. یوه ښځه هلته ناسته وه، پښې یې نیولې وې، سر یې د لاسونو ترمنځ نیولی و. یوازې ژړل یې او ویل یې ما ته لاس مه راوړئ، او ژړل یې. هلته یو لوښی و، وچه ډوډۍ یې په اوبو کې لمده کړې وه. زه چې کله په کلي کې وم ما به چرګو ته دغسې اوبو کې ډوډۍ لمدوله. ورته ومې ویل دا څوک ده؟ تا زه ولې دلته راوستلی یم؟ راته راغی. ویې ویل د ملکتوب وخت ختم شو، نن شپه دلته اوسه، سبا به تا ته هم ځای جوړ کړم. لاس نه مې ونیو. ورته ومې ویل وایه څه خبره ده؟ پر مخ یې څپېړه راکړه. ویې ویل بس کړه احمقې نجلۍ، نه پوهېږي چې ته اوس یوازې یو نانځکه یې. له دې وروسته ته زما د عاید سرچینه یې. خپل لاس یې زما له ملا نه تاو کړ. ویې ویل ښه مال یې. باور مې نه کېده. ما څه فکر کاوه، خو دا څه راپېښ شول. په ځمکه پرېوتم، کاشکې مړه شوې وای، خو دا خبرې مې نه وې اورېدلې. په راتلونکې برخه کې به ووینئ چې دا نجلۍ غواړي چې وتښتي، اما فیروز که ته له ما څخه وتښتې زه به ستا لوڅ عکسونه فیسبوک کې نشر کړم.